ولسمشر محمد اشرف غني نن ورځ چیرته تللی و، له چا سره یې وکتل او څه یې وویل، دا هر څه په دې ویډیو کې را سره وګورئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو بخیر. د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غني نن سهار د ننګرهار ولایت د عمومي امنیتي وضعیت د ارزونې په موخه دې ولایت ته سفر وکړ. د ننګرهار ولسي غونډه کې لومړی د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل جمهور رئیس غني ته ښه راغلاست ووایي او وی ویل امنیتي او دفاعي ځواکونو په میړانه په ننګرهار کې داعش ته ماتې ورکړه او نن د ننګرهار 18 ولسوالۍ له جدي ګواښونو څخه خوندي دي. د 19 میلیارد افغانیو په ارزښت د 1400 درول شوي پروژو کارونه بیرته پیل شوي او د متوازن انکشاف پر بنسټ به په ټولو ولسوالیو کې تطبیق شي. په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي عبدالرؤف شپون وویل ټولو ولسوالیو ته مې سفر کړی او د روغتیا، پوهنې، صنعت، اوبو بندونو، کابل جلابات او جلابات تورخم دویم سړک او د ننګرهار اسلامي پوهنتون په اړه د خلکو غوښتنې له جمهور رئیس غني سره شریکې کړې. د ننګرهار د ولایتي شورا رئیس احمد علي حضرت د سولې په تړاو د جمهور رئیس د دریځ ملاتړ هم وکړ او د نورو غوښتنو ترڅنګ د سپین جومات د پاتې کارونو د بشپړولو غوښتنه وکړه. جمهور رئیس غني په دې ولسي غونډه کې په ټاکنو کې د ننګرهار خلکو د پراخ ګډون څخه مننه وکړه او وی ویل ستاسې غوښتنې معقولې دي او ټولو ته به مرحله په مرحله رسیدګي کیږي. هغه زیاته کړه د سولې په مذاکراتو کې به د ښځو په حقونو معامله نه کیږي او تر راتلونکو 2 اونیو به د ننګرهار د ملکي هوایي ډګر تدارکاتي چارې بشپړې او عملي کار به یې پیل شي. د هیواد جمهور رئیس وویل په ټول افغانستان کې د استنادي دیوالونو او کوچنیو بندونو جوړولو لپاره 300 میلیون ډالر ځانګړي شوي او ننګرهار به هم پکې شامل وي. د برېښنا ستونزې په حل سره به په ننګرهار ولایت کې د پانګونې کچه هم زیاته شي. جمهور رئیس وویل طالبان که د سولې لپاره شرطونه لري، زموږ شرط هم دا دی چې دوی څه وخت له پاکستان څخه وځي او د نشهیي توکو له کاروبار او قاچاق څخه ځان خلاصوي. د هیواد جمهور رئیس غني ټینګار وکړ چې د افغانستان په ګټو کې د څوک له ما څخه انعطاف نه غواړي. هغه زیاته کړه یوازې هدفمند موقف موږ هدف ته رسولی شي. د سولې په مذاکراتو کې به وروستۍ فیصله ولس کوي او د پردې تر شا به هیڅ موافقه نه کیږي. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې دغه ویډیو به مو راسره تر پایه پورې لیدلې وي. کوم ویډیو خوښه شوې وي نو ویډیو در سره لایک کړئ او چینل هم سبسکرایب کړئ.